کومه سپاره کې وایي اخوا شه او دې خوا شه، کومه عقیده کې وایي اخوا شه او دې خوا شه. ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي، ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي. اوس په میکده کې وایي اخوا شه او دې خوا شه. دا سړی لږ وپوښتئ بلنه چا ورکړې؟ دا چې په واده کې وایي اخوا شه او دې خوا شه. السلام علیکم ملګرو، زه هارون یم د هارون ویب ټي وي د شیشې نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو تاسو ته پته واسم چې زموږ پروګرام ستوري تاسو ته یاد ده چې په دې کې موږ تاسو له هغه ستوري تاسو سره مخاطب کوو چې هغه ځلنده ستوري د استعارف کولو محتاج نه دي. یو ځلنده ستوری را سره ناست دی ابراهیم تاج صاحب چې د استعارف کولو محتاج نه دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه کوم هارون صاحب، ستاسو هم او ستاسو د ستوري د پروګرام د ټول ټیم ډېره مننه کوم. زنده‌باد مهرباني. تاسو به مینوال په دې شیشه ګوري نو څنګه ژوند هم څنګه تېرېږي؟ بس روان دی، شکر دی د الله فضل دی. او بس بعضې غمونه به کې راشي خو هغې نه پس چې کومې خوشحالۍ راشي هغه رانه غمونه هېر کړي، او چې کله غمونه راشي نو بیا خوشحالۍ هېر کړي. بس یو سلسله ده روانه ده. مینوالو تاسو ته یاده دی چې تاج صاحب د یو کتاب خالق هم دی، اخ نوم دی د هغه کتاب، او ډېر په تیزۍ سره ووتو په مردان کې هم او په نورو داسو ځایونو کې هم ډېر په تیزۍ سره روان دی. کتاب په اړه څه وایي مینوالو؟ کتاب په واله خو به زه دا ووایم د ټولو مینوالو به شکریه هم ادا کوم چې دغه کتاب یې دومره زر زر ترلاسه کړو چې په یوه میاشت کې دننه زه دغه کتاب دویم ایډیشن ته تیار یم، او دویم ایډیشن مې اوس کېدلی دی د خیره سره، او په دغه هفته یوه نیمه کې به دویم ایډیشن چاپ شي. چونکې نن سبا په مارکیټ کې دغه کتاب نشته دی، ختم شوی دی. نو اوس بل ایډیشن را روان دی، په هغې کې به بیا په بشپړه توګه ملاویږي په هر مارکیټ کې. ډېره مهرباني. تاسو صاحب مینوال به ناست وي، تاسو به ګورئ په دې شیشه باندې زه یم چې مینوال د څه کلام ډالۍ کوي نو څنګه مخه چې خندا له دی که نه نم له پیدا دی، چې خندا له دی که نه نم له پیدا دی، زه حیران یم چې مې زړه کم له پیدا دی. د انسان د لاس لیکلی تقدیر وایي، د انسان د لاس لیکلی تقدیر وایي، بم پښتون له پښتون بم له پیدا دی. او زما د صبر وچ خشاک به ضرور ورغستو، زما د صبر وچ خشاک به ضرور ورغستو، چې ستا تصویر رانه رقیب د مټ په زور اغستو. ډېر ښه دي. د خان بابا په جي قربان مې ځان له ځای پیدا کو، د خان بابا په جي قربان مې ځان له ځای پیدا کو، ګنې پیسه چېرته و چا به ځان له کور اغستو. ډېر ښه دي. ستا په بېلتون او د رقیب په لمسون داسې ومه، ستا په بېلتون او د رقیب په لمسون داسې ومه، چې د وجود د هر اندام نه به مې اور اغستو. ډېر ښه دي. او زه شعرونه به د نور هم ویمه چې مورخ نوی تاریخ لیکي ګورئ، مورخ نوی تاریخ لیکي ګورئ، زما نامه به بیا په مړو کې لیکي. پښتون د خیر دی سنګر هم نه ساتي، پښتون د خیر دی سنګر هم نه ساتي، خو خپله پښتو دی په پښتو کې لیکي. ډېر ښه دي. ډېره مهرباني. تاج صاحب تاسو نه پرېږدم زه یم چې یو کلام د نمبر ریکارډ کړم نو څنګه نوی کلام به د ویب ټي وي او د ستوري په نوم باندې ټولو ملګرو ته ډالۍ کوم چې که ستا په ذهن کې دا کلی آباد نه و په کار، که ستا په ذهن کې دا کلی آباد نه و په کار، بیا به دې نه جوړو بیا یې بنیاد نه و په کار. ډېر ښه دي. د هغه ښکلي په واده باندې تېروتی یم، د هغه ښکلي په واده باندې تېروتی یم، چې د کم ښکلي په واده اعتماد نه و په کار. ډېر ښه دي. د خپل جنسي شهوت پرسته مزاج غم یې کوو، د خپل جنسي شهوت پرسته مزاج غم یې کوو، چا ازادي غوښته او چا له اولاد نه و په کار. او د زندګۍ په آخري پړاو مې سوچ کوو چې د زندګۍ په آخري پړاو مې سوچ کوو چې زما او ستا په منځ کې دومره تضاد نه و په کار. کم دی نو هر اړخ ته شنه لوګي لوخړې ښکاري، کم دی نو هر اړخ ته شنه لوګي لوخړې ښکاري، ستا د نامې سره جلال آباد نه و په کار. او د وخت حاکمه تا زمونږ سره زیاتی کړی دی، د وخت حاکمه تا زمونږ سره زیاتی کړی دی، مونږ انسانانو مونږ له ځان له هېواد نه و په کار. او د دې دردېدلې زمانې ته د ناصح اړتیا وه، دې دردېدلې زمانې ته د ناصح اړتیا وه، دې بوږنېدلې زمانې له نقاد نه و په کار. او د کسکریزم بوی له وجې هسې ځان ته وایم، د کسکریزم بوی له وجې هسې ځان ته وایم، د فیسبوکونو میسبوکونو ایجاد نه و په کار. او تا جما ویل زما ولس دې پې عمل وکړي بس، تا جما ویل زما ولس دې پې عمل وکړي بس،
ما ته زما په شاعرۍ باندې داد نه و پکار. ډېر ښه دي، ډېر زبردست، ډېره مهرباني. تاسو صاحب اخري کې څه پیغام ورکوئ؟ پیغام به زه ملګرو له دغه ورکړم د خپل طرفه درخواست به ملګرو ته وکړم چې څومره هم ملګري دي د پښتو ادب سره مخلص دي او د پښتو ادب خدمت په اصلي معنو کې کولی شي، هغې خلکو ته جولی نیسم، هغې خلکو ته سوال او منت کوم چې پښتو ادب غیر سنجیدګۍ طرف ته مه بوځئ. تاسو چې کوم غیر سنجیده خلکو پسې ځئ د هغې په ځای کوشش وکړئ په سنجیده خلکو پسې لاړ شئ. ادب د سنجیدګۍ نوم دی، ادب د غیر سنجیدګۍ نوم نه دی. ډېره مننه به وي. ډېره مهرباني تاسو.